کله چې اخر کې وتر ته ورسېږي نو د وتر بهتره طریقه کومه یوه ده؟ جواب دا دی چې وتر خو مختلفو رکعتونو باندې ثابت دي، لیکن نبی صلی الله علیه وسلم نه عام طور وتر ثابت دي 3 رکعاته، خو 3 رکعاته ونه په 3 کیفیتونو باندې نقل دي چې 2 کیفیتونه په دې کې صحیح سند باندې ثابت دي، یو کیفیت په کمزوري سند باندې. یو کیفیت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به 2 رکعاته وتر وکړل، سلام به یې واړو او بیا به 1 رکعت وکړ. دویم کیفیت دا دی چې 3 رکعتونه به مسلسل وکړل. دغه دواړه کیفیتونه په صحیح سند باندې ثابت دي، نو فلهذا په دې طریقه باندې وتر کول پکار دي. دریم کیفیت دا دی چې 2 رکعاته وشي، بیا قاعده وله وشي او بیا 3 رکعت وشي، لکه څنګه چې دا مشهور طریقه د احنافو ده. په دې باره کې یو صحیح روایت هم نشته، نو فلهذا دغه طریقې نه ځان ساتل پکار دي. نو کوم ملګري چې هغه جماعتونو کې وتر کوي او تراویح کوي چې 6 رکعاته کوي، هېڅ باک نشته چې ورسره تراویح وکړي، لیکن کله چې هغوی په دغه طریقه باندې وتر کوي، دغه طریقه باندې وتر په صحیح سنتو کې ثابت نه دي، نو فلهذا دغه وتر هغې سره کول پکار نه دي. تراویح ورسره کوئ او وتر ورسره مه کوئ، بلکې د دې نه به ښه دا ده چې دغه وتر په سنت طریقه برابر وشي او ځان ته وشي. السلام علیکم ورحمة الله.